جی مولانا صاحب یوه بله پوښتنه د همدغه مهر په هکله. مهر کله کله موږ دغه اورېدلی دي چې کله میرمن غواړي چې طلاق واخلي د خله په صورت کې دغه حق مهر معاف کولی شي. مثال په طور باندې دی طلاق واخیسته، خله یې واخیستله او حق مهر یې معاف کړو، ورته بیا رجوع وکړه، دوباره هغه طلاق خبره ختمه شوه، دوباره د ښځه او خاوند شو. آیا اوس دوباره هغه حق مهر ادا کول د دې خاوند ذمهواري ده که نه؟ که چېرې د ښځې چې کم مهر دی په خاوند باندې، هغه مهر یې طلاق خلع یا طلاق مبارات لپاره عوض وټاکلو. یعنی څه؟ یعنی دغه چې میرمنې خپل خاوند ته وویل چې ته ماته طلاق راکړه او کم مهر زما تا باندې پور و، هغه پور زه تا ته بخکم. جی په طلاق خلع کې یا مبارات کې، خلع مبارات کې څه فرق شته دی، او شوهر هم ورته طلاق ورکي، خاوند ورته طلاق ورکي. جی خو کله دغه طلاق ورکي، د طلاق خلع مبارات، خلع یا مبارات کمه عده ده، عده ختمېدلې نه مخکې، د عدې پای ته رسېدلې نه مخکې ښځه زوجه خپل بذل نه، یعنی دغه پیسې چې ورکړي دي، د مهر یې ورکړی دی، دې نه خیمانېدلی شي. نو چې که چېرې دې پیسو نه خیمانه شوله، نو دې صورت کې کله خیمانه شوله، دغه طلاق څه شولو، بیا ختم شولو، دا دوباره ښځه او خاوند میډه شول، خاوند شول. نو دې صورت کې دغه کم مهر و، دغه مهر بیرته د دې په ذمې باندې راځي، او ښځه هم په دې مدت کې رجوع حق لري، یعنی نکاح دوباره کېده، یعنی مغه نکاح بیرته راځي، نوی نکاح ضرورت نشته دی، مغه نکاح کېږي. که چېرې دغه پیسې واپس واخلي، ورته وایي چې ماته خپلې پیسې راکړه، خپلې پیسې راکړه، دغه رجوع وکړي. نو هغه رجوع صورت کې بذل نه رجوع وکړي، نو مهر دوباره ور باندې راځي. همدې شان ته ممکنه ده په یوې سودا کې، دا خو د طلاق خلع او طلاق مبارات خبره. په یو بل صورت کې هم دوباره ممکنه ده چې پور دوباره واپس راشي. څنګه؟ هغه دې ځای کې دی چې په خرید و فروخت کې یو شي خستلې اخستلې کې، که چېرې یو کس یوه سودا وکړي او په هغې سودا کې، په هغه خرید و فروخت کې قیمت پخوانی دي نه مخکې چې کم پور وي، هغه پکې قیمت وټکي، دا مې درنه راواخیستو د هغې په بدل کې. یعنی 15 ورځې مخکې د دې هغه باندې پور، جی پور یې ور باندې. اوس چې کله سودا یې وکړله، دغه سودا یې چې کله وکړله، نو سودا کې د دې خریدار پور و په دوکاندار باندې، او اوس چې کله دغه شی سودا ورنه اخلي، نو پیسې نه ورکوي. جی وایي چې د دې قیمت هغه چې کم 15 ورځې مخکې کم پور و، هغه مې د دې پور وټاکلو، د دې قیمت وټاکلو، د دې قیمت وټاکلو، هغه پخوانی کم پور هغه مې د دې قیمت وټاکلو، سمن مې وټاکلو. دا جایز دی. دغه کار چې وکړلو، خو دې ځای کې د دې پور څه شولو، ختم شولو. خو اوس که چېرې دغه سودا څه کي، فسخه کی، واپس کی ورته چې نه سودا فسخه کی، دا شی مې خوښ نه شو مثلا، او وایي چې نه دغه شی واپس واخلو، نه هغه پور دوباره بیرته واپس رسي د دې ذمې کې.